نو تر هر څه مخه د افغان کډوالو د افغان مهاجرینو په حق باندې له تاسو سره تازه معلومات شریک کوو. د پاکستان او د افغانستان د هیئت تر مابین کومې داسې خبرې د افغان کډوالو په حق باندې وکړول سولې. راځي تر هر څه مخه له تاسو سره پر دې سکرین شریک کوم چې آیا د خوشحالي دي که د خوابتیا دي. څلور اساسي موضوعات چې په هغه باندې خبرې وشي د پاکستان له هیئت سره. یو مسله د مهاجرینو موضوع وه، دویمه د تجارت موضوع دواړو هیوادونو ترمنځ، څلورمه د ترانزیت موضوع وه چې دوی مرکزي اسیا ته ځي او موږ د هغه ورپرته سمندر ته ځو. بله موضوع سیاسي مسایل وو، په هغه کې مطرح سول، ډېرو د ټولو مسایلو باندې بحثونه وسو تفصیلي. په سر کې د مهاجرینو موضوع وه چې هغه مشکلات چې مهاجرین ورسره د اخراج په سلسله کې ورسره مخ دي هغه په ښه تفصیل سره ورسره شریک سول. د وزارت خارجه کې د وزیر خارجه متحد صاحب لخوا او د رئیس الوزرا لخوا او بیا د معاون ریاست الوزرا په هر مجلس کې په ټولو باندې خبرې وکړل. د مهاجرینو په موضوع باندې ښه تفصیلي خبرې وشوې. رئیس الوزرا صاحب هغوی ته ډېر هغه مسایل چې د اوسپیش دي او مهاجرینو سره مخ دي مشکلات رامنځته سوي دي د هغوی وضاحت ځینې وغوښتی، هغوی ته خبرې وکړې چې دا زموږ دپاره ډېره مهمه ده. د مهاجرینو په رابطه باندې باید پاکستان حکومت پالیسي ډېر واضحه شي چې هغوی ته ضرر ونه رسېږي. که چېرته پالیسي دا وي ایستلو مسله یې وي باسي، خو د هغوی وقار او د هغوی جایدادونو ملکیتونو ته نقصان ونه رسېږي. به دوی ژمنه وکړه چې موږ په دې اړه باندې زموږ موقف خامخا حکومت به موقف هم واضح کوي او د دغه مشکلاتو تدارک به هم کوي، مخنیوی به کوي، او که څه پیښ سوي آینده دپاره به د دغه مخنیوي دپاره موږ تیار اقدام وکړو. بیا چې کله هیئت اسلام آباد ورسېدی، اسحاق ډار چې د پاکستان وزیر خارجه او د صدر اعظم معاون دی، هغه بیرته پرون د افغانستان اسلامي امارت وزیر خارجه مولوي امیر خان متقي صاحب ته ټلیفون وکړ. په ټلیفون کې خبرې وکړې چې هغه موضوعات چې موږ تاسو سره شریک کړي وو د هغه د دې دپاره چې اقدام ورباندې وشي، موږ فورا د وزارت داخله په چوکاټ کې یو سیل قائم کړي او یعنې یو اداره هم جوړه کړه چې د سمې شکایت دغو مسایلو د مهاجرینو په رابطه چې کومې ستونزې دي د هغوی د تدارک دپاره، د هغوی د مخنیوي دپاره اقدام وکړي. نو دا یې د اطمینان ورکړي او خبرې ورکړ چې موږ دا کار کړی دی. هغه کې دا دي چې د مهاجرینو څه مسایل دي، هغوی د ایستلو په سلسله کې که د هغوی د وقار او د عزت خبره ده او د هغوی د ټول حفاظت به کېږي، مالونو خبره ده، او د انتقال څه مسایل کورني وسایل چې هغه ځان سره وړي یا هغه اموال چې هغه د قابل انتقال دي یا نه دي. مهاجرین په دې کې له ډېرو ستونزو سره مخ وو. دوستانو دا په پاکستان کې ناست د افغانستان سفیر احمد شکیب به شاید نومیږي. د مهاجرینو په حق باندې تاسو ته معلومات درکړي، له تاسو سره شریک کړو چې دواړو حکومتونو تر مابین په دې حق باندې کومې خبرې سوي دي. که چیرې تاسو سوچ او فکر کړی چې کله د هندوستان او د پاکستان تر مابین تاوتریخوالی جګړه رامنځته سوې ده، له هغې ورځې بیا تر دا نن ورځې پورې مهاجرو ته په پاکستان کې څه نه دي ویل سوي. یعنې د مهاجرو په حق باندې د پاکستان پالیسي بدله سوه. د مهاجرو په حق باندې د پاکستان حکومت هغه سخت چلن، هغه سخت رویه، هغه سخت اقدامات په هغه کې نرمي راله. یعنې تر هغه مخکې به تاسو لیدلي وي کلو ته به هم ورتللو، په کوڅو کې به هم ګرځېدلو او په مسجدونو کې به هم اعلانونه کول، او کم هغه کلي چې وو مثلا هغو ته به ویلو چې ژړ کارت والا به ځي یا دا نور کارډو والا دی، هغه به تر موقت وخته پورې مثلا قسم قسم داسې اعلانونه یې کول، خلک یې پریشانه کول، پر چوکو باندې یې نیول، پر هر ځای باندې یې راګرځول. خو کله چې د دوی د هندوستان سره ونښتل، جګړه رامنځته سوه، له هغه ورځې نه بیا دا ټول شیان خاموشه کړل سو. یا له هغې ورځې کله چې اسحاق ډار کابل ته سفر کوي، بیرته راځي پاکستان ته، په هغه وخت کې څه نرمي په دې مابینځ کې راله. مثلا چې دا اوازه ګرځېدله چې د افغان مهاجرینو ټول شیان به ضبط کېږي، یو شی به له ځان سره نه وړي، خالي به دی ځي، د هغه په هکله باندې هم نرمي خوره سوله. نو زه وایم چې د پاکستان او د هندوستان چې کله دا جګړه سوه، دا د افغانانو لپاره په خیر باندې تمامه سوه، دا د افغانانو لپاره په ګټه باندې تمامه سوه. ځکه چې مثلا
تر هغه مخکې د پاکستان او د هندوستان پاکستان او د افغانستان تعلقات هم ډیر سره خراب وو. تر هغه مخکې هندوستان تعلقات هم له افغانستان سره سم نه ولو، مثلا چنداني، او د پاکستان او د افغانستان د خو بیخي سره خراب وو. هره ورځ به جګړه وه د مهاجرو پر سر باندې، هره ورځ به مثلا پر سرحد باندې جګړه وه یا پر کرښه باندې سره جګړې وې چې دا جګړه رامنځته سوله. هندوستان هم کوشش کوي افغانستان ته ځان داخل کړي، د هندوستان هیئت هم لاړی افغانستان ته مثلا خبرې ورسره وکړي، سیاسي نه هندوستان د ما په خلاف، افغانستان د ما په خلاف د پاکستان ملاتړ وکړي. پاکستان هم کوشش کوي په هغه وختو کې خپل هیئت افغانستان ته واستوي، سیاسي نه افغانستان د ما په خلاف باندې هند ته اډه ورنکړي، د هندوستان ملاتړ ونکړي. هر یو دا خپل کوشش کوي د مهاجرو په پالیسي کې بدلون، تغییر، اسانتیا راوستله، څه یې نه دي ورته ویلي، خو هغه د افغانستان طالبانو دریځ خپل اعلان کوي، ښکاره یې کوي چې په دې جګړه کې موږ خپل سیاسي کردار دا ادا کولی شو چې دواړو تر مابین بې طرفه یو طرفه مثلا موږ کولی شو چې دوی تر مابین مذاکرات وکړو، خو اما دې ته نه یو تیار چې د افغانستان خاوره د هندوستان په خلاف استعمال کړو، د افغانستان ولس د هندوستان په خلاف استعمال کړو، یا د افغانستان خاوره د پاکستان په خلاف استعمال کړو، یا د افغانستان حکومت یا ولس د پاکستان په خلاف باندې استعمال کړو، خپل دریځ یا اعلان کړی. مثلا د هندوستان هم شک وختی یا د هندوستان هم زړه ډاډه سو چې ما په خلاف باندې نه استعمالوي، یا دا شک وختی چې له ما سره ملګرتیا نه کوي، او د پاکستان هم دا شک وختی چې مثلا د ما سره ملګرتیا نه کوي، د هندوستان په خلاف باندې نه را سره درېږي، او دا هم زړه ډاډه سو چې زما په خلاف باندې هندوستان ته مثلا ځای یا اډه یا د ما په خلاف باندې خپله خاوره نه استعمالوي. نو د افغان مهاجرینو په هکله باندې تاسو د شکیب صاحب خبرې واورېدې چې د افغان مهاجرینو په هکله په دې پالیسي کې د پاکستان ډیر بدلون راغلی دی. فلحال دا وخت د پاکستان حکومت و افغان مهاجرینو ته څه داسې نه دی ویلي، نه یې تنګ کړی ده، نه څه ورته وایي، بلکې پاکستان خپله اوس له هندوستان سره فساد ده، له هغه سره په لانجه کې چې له هغه فارغه سي، له هغه نه بعد معلومه نه ده چې پاکستان به د افغان مهاجرینو په هکله باندې کومه پالیسي اختیار کړي.